بلجیم کې د پناه غوښتنې د راجستر پروسه. کله چې تاسو په بلجیم کې د پناه غوښتنه کوئ نو په دغه پروسه کې لاندې ټکي اړین دي. لومړی، د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي د معلومولو لپاره د سږو عکس یا ایکس ری اخیستل. په بلجیم کې د راجستر د پروسې لومړی ګام د سږو عکس اخیستل چې په خپله د راجستر کېدو په ځای کې د بلجیمي کارکوونکو لخوا اخیستل کېږي. د نری رنځ د ناروغۍ تشخیص لپاره له 5 کلنۍ پورته ټول پناه غوښتونکي اړ دی چې د سږو عکس یا ایکس ری واخیستل شي، خو امیندوارې مېرمنې مجبورې نه دي چې د سږو عکس یې واخیستل شي. ستاسو د سږو عکس د پناه د غوښتنې د وړاندې کولو پر مهال اخیستل کېږي، خو دا هم شونې ده چې دغه معاینه د استوګنې په مرکزونو کې هلته ستاسو د اوسېدو په مهال یو ځل بیا تکرار شي. په نری رنځ اخته کسان په روغتون کې د درملنې لپاره داخليږي چې نور ته د دغه ناروغۍ د لیږدېدو مخه ونیول شي. دوهم، پیژندنې یا هویت او تر بلجیمه د سفر لار. همدا چې تاسو په بلجیم کې د پناه غوښتنه وکړئ نو د پناه غوښتنې د راجستر یا ثبت پر مهال د کډوالو اداره ستاسو پیژندنه یا هویت او تر بلجیمه ستاسو د سفر لار ځینې ټکي ثبتوي. تاسو باید دغه ادارې ته د خپل پیژندنې یا هویت، تابعیت، د سفر لوري یا مسیر، په بل هیواد کې استوګنې او د خپل پناه غوښتنې د لاملونو په اړه ځینې اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړئ. البته په دغه وخت کې یوازې له تاسو شفاهي اسناد غواړي، نو خپل اسنادو ته ښه پام وکړئ او خپل اسناد لرې مه غورځوئ. دا ځکه چې کېدای شي همدغه اسناد وروسته ستاسو د پناه غوښتنې په څېړنه او ارزونه کې په کار درشي او نشتون یې ستونزې پیدا کړي. دریم، د پناه غوښتنې پروسه یا ازیل پروسیجر او ستاسو سره د خبرو ژبه. هغه ژبه چې ستاسو د پناه غوښتنې د پروسې څېړنه به پرې ترسره کېږي. دا ژبه به د کډوالو د ادارې لخوا ټاکل کېږي، که څه هم چې بلجیم 3 رسمي ژبې لري لکه نیدرلندي، فرانسوي او جرمني، خو د پناه غوښتنو د پروسې د څېړنې لپاره یوازې نیدرلندي او فرانسوي ژبو څخه یوه غوره کېږي. د پناه غوښتنې د پروسې په دغه غوره شوې ژبه به د کډوالو ادارې کارکوونکو او د پناه غوښتنې نورې ادارې به له تاسو سره به پرې خبرې کوي. تاسو ته د لیږونکي لیکونه به هم په همدغه ژبه وي. د یوې منفي پرېکړې په وړاندې اعتراض هم باید په همدغه ژبه وشي. که تاسو په نیدرلندي یا فرانسوي ژبو په یوې اندازه پوهیږئ نو پرته له ځنډه به هماغه ژبه چې تاسو پرې څه نه څه پوهیږئ د پناه غوښتنې ژبه غوره شي. که تاسو په نیدرلندي یا فرانسوي ژبو خبرې کولای نشئ نو د یو ژباړن یا ترجمان په مرسته ستاسو سره خبرې کیږي. څلورم، د استوګنځای غوروي یا انتخاب. د پناه غوښتنې د پروسې په اوږدو کې د استوګنې ځای ډېر ارزښت لري. د کډوالو ادارې باید وکولی شي د پناه غوښتنې د پروسې په اوږدو کې هر وخت تاسو سره اړیکه ټینګه کړای شي. تاسو هم وکړئ شي چې د خپل پناه غوښتنې په تړاو لیکونه لکه د انټرویو د وخت او ځای په اړه معلومات یا د پریکړې د ځواب په اړه لیکونه سمدلاسه بې له ځنډه له معلومدار او ټاکلي ادرس څخه ترلاسه کړئ. نو د پورته دلیلونو پر بنسټ د ډېره اړینه ده چې د پناه غوښتنې د راجستر پر مهال تاسو په بلجیم کې خپل رسمي استوګنځای یا ادرس ورغوښیاست چې دا برخه د استوګنځای د غوروي په نوم یادېږي. که چیرې تاسو په بلجیم کې ځای ونه لرئ تاسو ته د اوسېدو لپاره په یو ګډ کمپ کې ځای درکول کېږي. دا ځای ستاسو د راجستر یا د پته په ډول راجستر کېږي. د وکیل د اجازې په صورت کې ستاسو ټول لیکونه هغه ته هم استول کېږي. که چیرې تاسو د بلجیم په پله یا سرحد کې د پناه غوښتنه وړاندې کړې وي او په یو سرپټه یا تړلي مرکز یا کلوزد سنټر کې اوسېږئ نو همدغه تړلي مرکز په اتومات ډول ستاسو د استوګنځای په توګه راجستر کېږي. که تاسو له زندان څخه د پناه غوښتنه کړې وي د زندان ادرس به ستاسو د استوګنځای په توګه راجستر شي.